لکه څرنګه چې اور خشاک لرګي خوري داسې مینه وچه وینه د زړګي خوري. نه پوهیږو چې د کم خوا نه راغلې یوه بلا ده چې د کلي ټول سړی خوري. او د زوال فلسفه هر څه کې ښکاره ده هر یو شی لګیا ده خپله زندګي خوري. او ستا غمونه مې په زړه داسې لګیا دي لکه مړه مرغۍ چې څرنګې چینجي خوري. او په امید تیره زندګي شي د لاچارو ارمانونه غریبي خوري. او ستا غمونه مستقل راته ډیره دي نور غمونه مې لګیا دي سرسري خوري. او د روزګار غمونه داسې مینه وخوري لکه لمر چې څنګه پرخه سبایي خوري. او چې د حق علم بلند لري ودانه داسې خلک تکلیفونه ضروري خوري. او دې پسې استاد محترم پروفیسر احمد حسین ودان صاحب وایي چې دا چې اوس مې هم نظر په خپل جانان شته او د انسان ضرورتونو کې رومان شته چې په ژوند رانه مړی د ګور جوړ کو ټول پوره شول که د وس هم څه ارمان شته. او خپل بچي ساتل څه دومره کمال نه دی او په دې چم کې ډېر محرومه یتیمان شته. او نا امید د کرم د رحمت نه یم د خپل رب نه د بخښنې مې ګمان شته. او لیونۍ جذبې په دې نه ایسارېږي زنځیرونه زولني او که زندان شته. او نامعلوم کسان معلوم انسانان وجني او د قاتل پته چې نه لګي پیریان شته. او یوه ورځ به دا دنیا جنت جوړیږي او د ودان په دې ارمان باندې ایمان شته. د استاد محترم پروفیسر احمد حسین ودان صاحب دغه ښکلي کلامونه ټولو ملګرو ته په خصوصي توګه د کرک چې څومره خلک منګوري ټولو ملګرو ته بیا د پروفیسر احمد حسین ودان صاحب شاګردان چې څومره دي هغه ټولو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ.